जानू, ये जानू। या अल्लाह, तो चल लेना परी। जानू जानू खुश रंगी नंदिया चरगा पटकड़े दा तो खुदे दा पार्थर असर लाश गनी खलक बे मड़की माता पतर चागदा कारू नथी दागा वो सागानी चोकी निशी होजले राजा पसी चल लका चरगा पटा करेदा अच्छा चरगा पटा करेदा जमादानिया चरगा पटा करेदा चरगा में दला पटा करेदा सुनी तो हमें दला ने पट करे दी खोन तू दे रंगुला को नो बजे फाशवा आवाज बजे फाशव तब मुंस करे बमाना वक्त दे वो दरेगा चलग नफुल द बांधो कम कब ब्यादिदा से कारो करे शर्मन मजू बस ना बस ब्यादा कार नो कोमा او خپل رباب او خپل ټنټه کور ته لاس اچوم کوم تکورونه موټرونه برازي 200 ټپه او سنگره بوته او بس 200 روپیا بچي دوستم او یو 200 ټپه ځکه نه کته ځان تر رباب چی وې نو نن د خپل رباب د आवाज په طاقت باندې یو موټر ودروا نو اله بری منم بالکل دا خو زما د خلاص کار دی ادم خان خو باندې ځان تر رباب چی موټر خو موټر دی والله بالله چې روغه وای جاز دلو درو هغه موټر راغی غدلی اورې ته اورې سندري اورې کیتی اورې غدلی اورې کیتی اورې غدلی اورې دا که بچیا دا د ماشومانو کار نه دی چې اوس ته زوغه ګوما یا قربان چلو شو پدې نیم سیم خر خو نه دی ګاډي دی اخر خراب شو کنه نیم سیم لګرا کوچي مشکتو کوي دی کوه هيدا ځنګل معاملې نه ما خام بشي چرته په نور مصیبت وونړو اړه پس کویږي نه او ګاډ ورکدیکا پام پبی پام ورکدیکا تم تم اے زنګلی دیکھو راشه الکه دا زناوري چاته وې ما د خپل ځان زناور نه ښکاریو کته ته چې زه ته زناور ښکارم نه دا ته سم دم بنیاد مې کو نو بیا ادبي مطلب څه دی مطلب دا دی چې راکې دیکا وربکولو او کانانو الکه غسترګه را څنګه دي چاته وې د سیندې مې ته ور ورغورځو ما ما خسته نو وې او ما خسته نو خدمت داوود به کاری لدی کوورګل د کبور کو خدا نیک شو د پلک دی پوکا زه به پوهیږم بالکل علي بسم الله توکلت الى الله لا حول ولا قوه الا بالله ها دوک شابه دور لگا Yashoda.
راځي هلته لاړ شو. نه بیبي مونږ خو یېرېږو ته خپله لاړه شه. ښه توبه که تاسو نه ځئ زه په خپله پلی شم. دا دې زه ځم. لا 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 اوس به څه چل کېږي؟ بس سهار به دې زه ورسوم دومره یارېږه مه موږ ډېر شریف خلک وو ته لارې بېغمه بې فکره په دې کټ کې اوده شه جنشاد تا خو په ډوډۍ هم نه خوړلې ګوره دې ناسپري ته ناسپري ورې په تندر ووه مېلمانه راغلي په اوده پورې ډوډۍ نه ده خوړلې زه ښار ته به ځي نو بیا به څه وایم تا یاره په تېره باندې باران هم دی او ډېر ګل هم دی نو کوم راځي خوا کله روټۍ چې موږ خو جړۍ ګرمه کړو هسې خپل دې مېلمنو ښار پرېښه ده او را تښتېدلي دي زمونږ دې غرونو ته چې دا بې وخته مېلمانه موږ نه غواړي
ته شي حرامه غوی مدین نه دی غوی مدینو کوم غوی مدین دا مدین ته شری رو کنه نو بیا 3 روپۍ مې قرضداره دي او مشران وایي چې د قرضدارو مال حلال وي چې حلال وي نو ته په خپله داسې بیا دلته مېلمنو له خو مه ټوله پکار دي او ته دلته ناست یې څه خبرې اورې صادق او زور راځه میم صاحب ګوره نو شه خفه کېږي به نه مونږ دا د جوارو ډوډۍ کوچه ته خفه نه شي ها ماسپري کښېنه ورسره کړه مشریا اوبه راوړه که نه چې خر ته داسې چلوم دا باراني اوبه دي د اوو مرضو دارو دي نن به مشرانو نصیحت کړی دی چې دا بسکۍ صادق اوس خلاص وګورېږه هسې یوه خبره ده د اجنې ګورې سترګو کې ټوله نیاټه تلي او ویښتو په چاته درله نیکه ماما ده بیا زه چې ځو بهر ته ځو دیوالو سهر شو شیرینه تر اوسه رانغله دا به څه کېږي څه به کېږي ته لاړ شه وګوره موږ په خپله یېرېږو یېرېږې ښه ده نو تاسو کښېنئ زه ځم چې شیرینه وګورم ډېره زبردست سګېدایي کوي کمرې له ګرم غوندې هیټر غواړم او ګرمېدو له کیک لږ موټر غواړم او خپله فعله ماشینه غواړم پاکه ماشینه غواړم زما دې خو ته نه ده لیدلي دا چا خرباري اواز را ها دا دې راشه کېده مونږ له لږ راکه ټیم د خبرو اترو ځان ته دې کتلې دي ته د خبرو اترو سړی ولې نه په یو ساه به دله هر څه روزغلو دا کورني غوړي او دا چرنیانې او پیرنیانې او ماسته او پایانې او کټویانې ولې چې ته زمونږ مېلمنه یې دا ټول هر څه د خدای ستا نصیب کښې خو ما ته ته وایه زما بیبي چېرته ده بیبي وایي رایاده شوه راته که نه په اس باندې سوره وه په کتو یې ډېر وجلي او یار مې ورسره و ډاک بنګلې ته دواړه تلي چې مونږ به کوم خوند اوس به څه چل کېږي اوس به څه چل کېږي څه چل به کېږي اسمان خو هم ګړېږي او د مونږ زړونه ترې درزېږي او خدای خبر چې ډاک بنګله کې به داسې کېږي ورکدي که سمپه ورکدي که سمپه پیپه هلکه دې خو مونږ نه دي که راکوه ته دې خیال پرېږدې جنکو سبا خپل سامان وتړې چې ځو های های د تلو نه مخکې دا خو راته وښیه چې کله سیل ته لاړو نو به یې ښیم درته دا زما ملګري دي دا زما ملګري هم دي ښه هاي تاسو خو داسې شرمېږئ لکه تاسو مېلمنې خو موږ یو که نه सला सोचना कवे सला फिक्र ना
होरे नजारे गिसला सुनास्तरे तोरे दिलमने होरे नजारे गिसला सुनास्तरे तोरे दिलमने होरे कब खंदा दमिने जमा खोगे शिरने कब खंदा दमिने जमा खोगे शिरने कब खंदा दमिने जमा खोगे शिरने दगलो सांगे जमन तजरो टकोरे दिलमने होरे नजारे गिसला सुनास्तरे तोरे दिलमने होरे नजारे गिसला सुनास्तरे तोरे दिलमने होरे शिरने था बिया तब से सोचूंगी सोच में कहो कि इंसान पर दुनिया के हर से काबू करी दी उजलो दादर कम बख्श से उगाड़ी नु सड़े पर दुनिया के जलील और ख्वार करी शिरने कचरे जमा पस्तर को किस्ता दे आदुनो किराग ले नु जबम से दुनिया टोले खजाने माता मिलावश जानू बंदे बंदे
واپس ها واپس ځې او موږ واپس دا لاړ شئ دا زما پته والا ته به ضرور په ضرور راځې د خدای په امان په خدای مې سپارلې بابا سیل خو ډېره مزه وکړه خو یو ورځ زه د مرګه بد شوم څه شي ولو زه او زما ملګري په ځنګل کې ګرځېدو چې ناڅاپه زه ترې ورکه شوم او لیوه راباندې حمله وکړه دا د خیر کې نو بیا یو دهقان د خپله سره یې ودانګل او زه یې بچ کړم ډېر بهادر و هغه تا له پکار و چې د هغې د احسان بدل یې پوره کړی وي دا ما په تاسو ته پته ورکړه هغه وی چې زه به درځم که هغه دلته رالو نو زه به ورته په خپله هرکلی ویم ښه بابا اجازت راکړئ زه خپلې یوې ملګرې کره ځم زه ورځم چې زما لور خوشحاله پاتې شي کېدای شي چې د واده نه پس رستم خان د خپل کارونه واوړي د دواړو کوچ دین هم شوی ده نور څوک دي چې د شیرینې واده ورسره وکړو ولې زما د خور زوی اصف خان چې شته دی सुना लैला याद माज़िगर करो अल्लाह माज़िगर पे खस्ता कीगी माज़िगर पे खस्ता कीगी चापेर गोर मगस्तरगी मुलिनमा अल्लाह याद माज़िगर करो अल्लाह याद माज़िगर करो अल्लाह चल तब वलाना तोर स्तरगी सला सुना लैला याद माज़िगर करो अल्लाह पस्तरगो के मजाकड़ी मीना पस्तरगो के मजाकड़ी चिगमजान दर पसन वहिला सुना लैला याद माज़िगर करो अल्लाह जिगर करो अल्लाह चल तब वलाना तोरस्ता सुना लैला याद माज़िगर करो अल्लाह सच किस्मत लफे करो क्रम किस्मत लफे करो क्रम वर कोटे मड़वे छे मिल लिदे गमुना अल्लाह याद माज़िगर करो अल्लाह याद माज़िगर करो अल्लाह चल तब वलाना
لاسونه لیلا بیا دې مازدیګر راشه زما په خوا کې کښېنه راشه زما په خوا کې کښېنه چې د زخمي زړه درته ووایم حالونه لیلا دا دې مازدیګر کړو الله دا دې مازدیګر کړو الله چلته به ولاړه تور سترګې سره لاسونه لیلا دا دې مازدیګر کړو الله دا دې مازدیګر کړو الله چلته به ولاړه تور سترګې سره لاسونه لیلا دا دې مازدیګر کړو الله دا دې مازدیګر کړو الله ته څوک یې वाह ته ما نه پیژنې ته ما نه پیژنې نه زه ستا غوندې د پاګلانو ډاکټر هغه کلي کې زما ډسپنسري ده هر کله چې پتا دوره راشي نو بیا راشه پاگل ډاکټر خدای دې مړه کړي را بې وخته خنداګانې مه کوه خلک به څه وایي د خلکو څه جرأت دی چې موږ ته په اوچتو سترګو ګوري په اوچتو سترګو خو ته نه شي کتلی خو خنداګانې خو در پورې کولی شي که خاندم خو ځکه چې زما نظر د شیرینۍ په پرخه دی په برخه مخکې لاړ خو شه او د کریم خان کلي بوی که چې هغه څه وایي کریم خان که څه وی نو د خپل زمیندار بابر په مرګ به وي خو د هغه نظر زما په زوی رستم خان کریم خان د یو لور دارم دی او زما زور هغه ماته انکار نشي کولی خدای دې نه کړي که نو بیا به ورته دا ډېره ګرانه فلوسي د جبار خان د زوی نوم هم رستم خان دی رستم خان
दा खतबूटे खुराले ने पूरी का मुझे पश्तो नहीं आता। पुख्तो न दर्दी हमको थोड़ा थोड़ा उर्दू आते राजा राजा शाबाश और खुदा बच्चों पता बच हला 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 ये जरूरी खत दे ये खत लिखो यार शीरी ने हमारा शीरी ने हम उधर आ रहा है तुम्हारा पास अगर उधर हो तुम्हारा पास कोई फालतू डर तो आ जाएगा तुम्हारा दिल भर खत ए यारा चिराजी
लगता है इश्क में सारे सारे राजा गए जी हम शमका तो ناسه کې خواشي په پيو کې ملاوټ کې خبره کو سوق دی اور دې کو لندن په ما کی ملاوٹ یعنی پتا کی ملاوٹ کم خوا د چګوره پار چا کی ملاوٹ یعنی پټوله دنیا کی ملاوٹ عمدہ ملاوٹ دنیا کی شاگردا خار دی راف کدی مکا پیرا کچ زم واخلا قربان ز قاسم استاد او کم غلام دی غټ سترګو نشم قربان واخلا پای په جوړ ک ځان استاد جی ما ته وای کینه بغیر تنخانو کرا کړتی دې څومره دي تا خپل شکل کتلې سویلا نشو زفه مخه دي ګلونه تا نشم قربان شاګردا رب دې نه خاره جانو تا او کنه مونږ کنه اورشي دغه دې سره به خبرې کوم البته کې دومره واوره ورېدلې ده چې بس د ملا نه متکارې خېږي زر مو ځای ته رسو چې ټکو شو راځئ چې ځو ماوي ما کې ونه سره ما ته وینو ګنډېره خو وچ بوټه ده دې کرکه شرموم ما بجاو راغلو بیا به خلک څو شابه ګوزن په لګېدلې دې څه سامان نشي څوک مړ نشي څه چل دی راسه وایي ته ډاکټر یا که وکیل ما سره دا ارڅ څه به درته ووایم ګوره جینۍ ما ته مریضان ډېر ناست دي زه نشم تللی څه دې ووې نشې تللی نشم تللی زما نوم دی بخاري ما نه سختې بیماري زه به تاسو سره لاړ شم کمپاوډر حاضر تا هېڅ روز نیسه کوکترګیا څو ځله مې درته ویلي دي د مشرانو میز کې خوله تباداتا شابه زر که دا ډول ډبلي ته راغله چې څومره وخت کې یاره نو باچا خانه خدای دې ډسپنسري څوک دې ما ته وښیه زه دومره اوزګار نه یم زه هم دومره اوزګاره نه یم راشه ویې ګوره وایي څومره ګرم ساره داسې ټوکېږي شابه دې څه ستا نوم وه زه د انسانانو ډاکټر یم د ځناورو نه بلې ځناور خدای نه دي پیدا کړي د هغوی دپاره یې ډاکټرانو پیدا کړي پوه شوې زه په دې خبرو زه نه پوهېږم دې له ستن وه ستن زه خو نه وم ته به ستن وې نه وم ته به ستن وې نه وم څه چا دا ټوله دي نه مورې زه دې ته وایم زما چلي ته ستن وه او دا نه وې یو کېنه بچیه ته ولې ولاړې دا ځینې چا پخې که د مورې زه چای نه څښم ډسپنسرۍ کې راته مریضان ناست دي زه نو ځه کنه چاته نه لیسه غلې ته جینه د دې په خبرو بچیه مه خفه کېږه زه به ولې خفه کېږم مورې په خپله وپوه شي په خپله به پوه شي څوک ډاکټر سره داسې خبرې نه کوي څه په ګوله مې نه دي ویشتې خو دومره مې ورته ویلي دي که زه نو ځه چا تړلې نه نور مې ورته څه ویلي دي په خپله خو لیونی خو ما هم لیونی کې ځان ته لوی ډاکټر وې ته به مې یادولې ښه ستا نه علاوه نور څوک یې شي نو مخیم درته دا دا راته ووایه ټول خیریت دی او زما ورور بلکل ټیک ټاک دی او ته یې ډېره یادولې منې کېږي نه هغه پورې نه که تر څو مې ته ورنداره جوړه شوي نازو ته ډېره ورانه دی راستی که څوک دې په زړو جرابو م واخلي مونږ ته دوا کوه چې مینه م در سره کوو او بنګړي م درته اچوو پاسې لاس راله خوکو څه چلو شو منم چې بند په بند نازکې او د ګل په ګزار هم خوږېږي خو زما نوم خوشرنګې دی خوشرنګې څه بنګړیواله نه کېنه که دو مخیا کېنه کړه ته بې خوندې بې رنګې لا خو ته به مې ډېر یادېدلې رښتیا خدای کو که په یقین وکړم تر څو پورې چې ما خپل کور ته په سره ډولۍ کې نه راوستې او الفې وشرمېده الفې دا په تا څه وشو څنګه چې درته ښکاري دا زمونږ برت دی جانو بچې دا ټوله ځمکه د الله پاک ده خو یو څو ورځو له ما سره امانت ده اوس هم ته به یې کرې
ته به یې تاسو فکر مه کوئ خان صاحب بس تاسو دې پټو ته زما د وینو حاجت وکړئ کنه انشاء الله به ونه السلام علیکم کاکا دا ځنګلي څوک دی دا ځنګلي نه دی دا جانو دی رستم خان بچی دا هغه جانو دی چې د زموږ شیرینې ځانې بچ کړی و نن نه پس به دا زموږ دهقان ځنګلي په ځنګل کې ښه ښکاري په ځمکو نه د رستم خان په خبره خفه نشي جانو بچی دا وراره مې د نوې نسل نوې فصل دی ماډرن دی او تعلیم یافتم دی خدای خبر چې لا دې نه به څه جوړېږي یتیم پورې خو دنیا خاندي خان صاحب که یو رستم خان وخاندل نو څه چلو شو زما خو ډېره موده وشوه خو دا بله خبره ده چې ستا په نظر کې نن راښکاره شو خیر دا هم زما خوش نصیبي ده نو زه ستاسو څه خدمت وکړم افسوس چې ما هم ستا ژوند بچ کړی دی څه مطلب هغه ځناور ما ولیدو کوم چې تا بهادر ګڼلو او د خپل کور دروازې دې ورته پرانیستې چا احسان منل څه بده خبره خو نه ده خلک اول احسان کوي او بیا یې په کور میلمه کوي داسې نه شیرینې چې خلک درته نادان ووایي زه خپل زړه خبره منم خلک هر څه وایي زه د هېڅ چا پروا نه لرم څه ویل غواړې که دا سوال تا د خپل زړه نه کړی وي نو څومره به ښه وي جانو غیرته د چا په ټوکرو باندې چې تل وی شی هم د هغې عزت سره لوبې کې شرم وکړه خپل حیثیت وپېژنه که بتله د حیثیت پیغور مه راکوه رستم خانه د حیثیت اړو سوال نه پیدا کېږي مینه ړنده وي ما په ژوند کې به ستا د مینې دا ارمان هېڅ چېرې پوره نه شي خوله دې سمه ښځه وه رستم خانه هسې نه چې زما لاسونه ستا ګرېوان ته ورسي ته یو معمولي دهقان او ما ته سترګې نیغې
بس دې د دومره سزا ډېره ده. که ته ځان ته پښتون وې چې دې خبر نه مشران خبر نه شي. په آوازو د ګونګروګانو په شرنګا چار چاپېره چې نغمې خورې شي نو خوشحالي نوره هم سوا شي. نن په دې محفل کې به مونږه د یو داسې سندرغاړي نه سندره اورو چې په ظاهره خو ډېر ساده دی خو په آواز کې ډېر لوی اثر دی. هغه سندرغاړی دی زمونږ خپل دهقان جانو. خانجي زه جانو میدان ته چې خبر راوځي نو د ډېرو توریالو خپې ورپېږي او ته خو لا د چا په شمار کې دی څه پوه شو. وارخطا نشي بچې ما د سندرغاړو په مست آواز ډېر خلک په مستۍ لیدل دي. رباب دې راواخله. جانو د پښتنو حجره ده په ځمکه ولې کښېنې پاس په صوفه کښېنه. هیڅ په خوند به د ژوند پوهې تر هغه نشي چې ګیر شوی نه یې څوک په دام دی. کلا صد جام کوا پتا مینم پما پام کوا کلا کلا صد جام کوا پتا مینم پما پام کوا. راغلیم زما کدی تنوي साकी लगमा सरना काम कवा पता मैंने पमा पाम कवा साकी लगमा सरना काम कवा पता मैंने पमा पाम कवा कलना कला सद जाम कवा पता मैंने पमा पाम कवा. درکب مخیرات ملویس درکب مخیرات ملویس بزما دومره احترام کوا پتا مینم پما پام کوا بزما دومره احترام کوا پتا مینم پما پام کوا کلنا کلا صد جام کوا پتا مینم پما پام کوا.
सद जाम कवा पता मैंने पमा पाम कवा कलना कला सद जाम कवा पता मैंने पमा पाम कवा खान तो बदला हुआ है रेलवे स्टेशन की तरफ बरक पुल लगी है ना फनकार साहिबा राउचच्चा चेऊ इसलो टाइम दे बोले ना दादा सो यो सनोरी फल फरस पूरा कई थाना जलील सड़े बल निश्चित थैंक यू वेरी मच खान सरकार न रहा फनकार जोश मिलवाना नास्ती खान बदतमीज खबरें का मैं तो तस्कीर है जग महफिल के दयो फनकार दुमरा बेइज्जती आखिर चाहे सौर खुनाओ चे दुमरे लंबकड़े तब छटमे खुदा ने सना खाजा खान बेशक चे जडमे खुद बल पर इज्जत अमला कोलो न मख के पखपल गिरवान के सर खता का बोले चे हम समा हुंदे जमीना हमेशा हम तागुंते पास पे आधा विस्ता करी दे तो तमाम खलिशा रोब ते हाजत निश्ता खान हर सोब द इज्जत उगी थी इच्छा तपस पकुस्तर को मगोरा कुस्ता पर ख्याल इज्जत पे दौलत भी नुतान ज़्यादा मालदार है माँ बोले चे समा पर यो आधा तागुंते देर खानान अखपले अस्ते पे नस्ते बदले करी दी जंदा खुला दे बंद का गुनी तारने के खान कता अड्डा मदा आखिर पुख्तना हुंदा रास्ता दा कोर हम के देशी और समाहूं उस्ताद चपेड़े दा गुजार बाबा ने खरस पाते शो फिक्र मको मोरे मामूली तो बल इंशाल्लाह जरब खशी जब तो गोले रावस्त वाह बगोलो सो तन वलावा से सर खशी गोले हम आटे नोम रोडल छी मां को दे तर बेबी पे डॉक्टर साहब तकलीफ मत का खुदा बचा मानी ना मोरे तो डेरे खबरे मकवा पर सर बदे दर्शी वाह दाखला बंदा तन वलावा से सर खशी राना ज्यादा फिक्र मा सर दे तो गली के ना खा डेरे खबरे मका दवा सच्चा आवड़ा जाना डॉक्टर साहब दाला डेर फजल दे हुकुम दा खजामा तलूर रा सारा डेर फिक्र दे खुदे खबर जमा द मर्ग न पस बदा दे गरीब सवाल तेज फिक्र मको मोरे दा से उगने चे जमले स्ताए उसमें से किस्म तकलीफी तो माता पकला कर वेले शे खजो जम इजाजत डॉक्टर साहब चाहे ब्या बोस अस्सलाम वालेकुम ए डॉक्टर साहब ना नोस्के दसकम खानो बेजार का जार खफशुस वले जी ताज मां पे खपके दो बंद सो कब बावर दनी जमात रना तपोसु का दजराना जरा कम से भी दलतना दल जानू जानू ताज हमारा खबर जवाब ले रान को शीरने तब या सलम मिलावेगा वली देर पारा च बेगामा हर च पखपल उस्तर गोली दल नुदे की जमा से कसूर दे कसूर जमा दे जन वालम च दा खबर तर मशरानो तर वगशी او د خان صاحب پسپین صادر دا ولګي जान
شمکه سوال جواب را لېږلی و د شیرینې وی چې په باغچه کې د ما سره وویني وشرنګه په باغچه ورانه شوله په کومه کې به چې زموږ ملاقاتونه کېده هغه د خوشحالۍ زما خوشحالي هغې سره ده
څه شو جوړ کړې مړې پاسېږم رښتیا فخر کوي دا خپل چمن په خپل وینو بخار وکړو یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا دا د خپل چمن په خپل وینو بخار وکړو یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا هر طرف ګلونه شو شاړي چمنونه شو یو په فصلونه شو یو په فصلونه شو مخکې په همت او په مهنت دار چانا یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا مخکې په همت او په مهنت دار چانا یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا دا د خپل چمن په خپل وینو بخار وکړو یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا ډاګونو کې الوزي بادونو کې مینا د پزړونو کې مینا د پزړونو کې وانه په ډاګونو کې الوزي بادونو کې مینا د پزړونو کې مینا د پزړونو کې وی بده عزت شامل د اسکتر اسمانه یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا وی بده عزت شامل د اسکتر اسمانه یاد وي تر عمر مړ مشدې کانا
کې زیمه مړه خو دې ارونه ما یې که خپه سره روانه کېناست ژوند دی خوب کې مې مړې لیدلې وې په دو رالم شکر دی چې ژوند دی ولې الله مري نه الله مري که ته مړ شوی وې نو زه به هم در سره مړه ما سره ولې ځکه چې زه تا سره ته به وایې چې ډېر خبر نه دی ښه دا خبره ده څه خبره ده ولې زه تا سره مینه کوم څه نه تو خو هسې راغلي مور دې ناجوړه ده چیلې دې ناجوړه دی دا تعویز دې په ما کړی دې شکل ته وګورله همدغه خبرو خو دې زه مړ کړی ښه پوهېږم خو نه پوهېږم تو ته بیا نه ولې دومره پریشان فکر مه کوه هر څه به ټیک ټاک شي زوی مې هم د کوره دی او شیرینۍ هم بس که د رستم خان پیار زما خو هم د زړه دغه ارمان دی چې دوی په سر د واده سیره وویني اوهو ښځې داسې دومره لویه خبره خو نه ده که نه ستا د زړه ټول ارمانونه به پوره شي کله کله موږ ته خو هم په خندا ګوره که نه
پویم بچیا نیکان در باندې مهربانه دي واسنه چې پټ نه کیرانه الله مالک دې تاسو فکر مو کوه ناسپری ناسپری څه چل دی سر توره ولې لوپټه دې څه شوه زه درنه تپوس کوم لوپټه دې څه شوه زه درنه تپوس کوم لوپټه دې څه شوه جواب راکړه چپ ولې هل راته ووایه که دې وجرم دې لوپټه دې څه شوه رستم یوړه رستم ما د یبته زمکو اسمان نه پرېږي ولې چې زه ستا زوی نه مور ځکه خو زه په تا ناست کومه بچیه رستمه ما په کور کې بې تفاوته داسې راننوت لکه چې دا کور زما نه ستا د پلار میراث وي ستا د میراث خبره وکړه او زه خپل غیرت درته راوستم څه مطلب پخله نه راځي ولې چې زه یو غیرتي پښتون یم مطلب به درته زما منډې وښایې خبردار چې د شیرینې نوم په خوله رانولې خلکو خو به راته ویل خو ما به نه منله شکر ده چې هر څه ما په خپلو سترګو ولیدل خفه کېږه ملاله زلمي د واده نه مخکې هم دغه شان دي او بیا واده نه پس بلکل سمدم شي او بیا زما رستم خان خو هم ستاسو وینه ده رستم خان زما وینه کېدی شي خو زما زوم نشي جوړېدی دا مو څه وویل لاله بلکل ټیک مې وویلې جبار خانه لکه چې شیطان نه رحمان نشي جوړېدی داسې ستا د رستم خان نه انسان نشي جوړېدی لاړ شه خپل ټبر ته دې ووایه چې نن نه پس زما د لور نوم دې په خوله رانولي سوچ پې وکړه لاله هسې نه چې دار ورولیم په دشمنۍ بدله شي موږ پې ښه سوچ کړی دی چې اړه که د سرو شي نو خپله خېټه پې څوک نه څیري ډېره ښه ده بابي دا خبره ورته ډېره ګرانه پرېږدي تاسو به راوښتي وم هاو لاړ شه او زما خوري اصف خان ته وایه چې زر ته زره دې راشي ډاکټر صاحب لیونی بیا څنګه راغلی دا به زرکه زما مور نه جوړه ده یو خو تا نه زه ډېر تنګ شوم مور مې نه جوړه ده مور مې نه جوړه ده مور مې نه جوړه ده خو چې کله لاړم یا به دې چیلې نه جوړی یا چرګه قسم دې دروغ نه ویم زما مور نه جوړه ده اوهو مې زه نشم تللی ډاکټر صاحب راوړ السلام علیکم ډاکټر وعلیکم السلام څه چل دی خیر خو دی زه د کریم خان دهقان یم ټانګه مې راوستې ده تاسو یې غوښتي یې څه ضروري کار دی کریم خان او جی کریم خان زه چې ځم
سره راغلی هغې له څنګه چې یو تږی کوی له راځي دنده په خپلو اوښکو ماتول غواړې او که په خپلو وینو رستم خانه نو اوښو ته عادت شه او نه وینې ته زما دنده صرف ستا اقرار ماتول شي که انکار دې وکړو نو زما د قهره به زموږ اسمان روپي نو ته دلته په ما روب اچول راغلی روب له نه شیرینۍ زما چنګله ده او زه خپل حق غواړم سوچ وکړه زما په یو لاس کې د امن پیغام او بل لاس کې بار فیصله ته وکړه وعلیکم السلام راځه راځه بچې کښېنه مهرباني تاسو ما پسې جواب را لېږلی څه کار مو وشو کار بچې ما ته دلته یو فرض پوره کولو له راغوښتې زه پوه نه شوم زه د خپلو زړو د کمزورو اوږو بار ستا په غاړه اچول غواړم خو زه یو پښتون یم او د پښتون پلار په خوله دا خبره ښه نه ښکاري چې د خپلې لور شیرینې دا تاسو د شیرینۍ کوژدن خو په وړوکوالي رستم خان سره شي د وړوکوالي دا کوژدن به کړي ټیک ده د یو پلار په ځای تاسو دا فیصله په حق ده ولې زه افسوس کوم چې زه ستاسو دا ارمان نشم پوره کولی د دې وجه زه یو ډاکټر یم زخمونه ډکول زما فرض دی خو د پرې کړی شوي رشتو په خپله څېره څنګه رنګ کړم شیرینۍ د رستم خان ده هغه ښه دی او که بد دا د شیرینۍ نصیب خدای په امان ډوبېږي ګلشن بچیه یو ګوټ اوبه خو په دا راواخله ښه مورې راوړم مورې اوبه مې راوړې وڅښه مورې اوبه مې راوړې وڅښه خبره دروغ وګڼله ته د کومې خبرې افسوس کوې ډاکټر صاحب تا خو زما خبره دروغ ګڼلې وه او اوس زما دروغو ته څنګه رښتیا وی زما په دې سترګو کې چې کومې اوښکې دي دا هم د دروغو دي او دا هر څه دروغ دي هر څه دروغ دي مرګ او ژوند خو د خدای په لاس کې دی خو زما د مور مرګ ذمهوار دی که څه راغلی وې نو زما مور به بچي وه اوس ته په کومه خوله رالې زما مور زما مینه وه هغه مړه شوه تا ته مینه زما باور نشته لاړ شه ډاکټر صاحب ما په خپل پرېږده که غوا د خپلې مور د مرګ ذمهوار ګڼي نو زه به لاړ شم خو یاد ولره چې بیا به هېڅ چارې واپس نه شم د خدای په امان رښتیا روان شو ډاکټر صاحب
नजुबद चापास राजवन तेरो गुलशन उसको मर गया हूं तामाने जुदाने की
شونډې سرې دي کمک مې بیا که بیا زلفې خورې دي شیرینې بیا که بیا دې شونډې سرې او کمبختې دارې څه چل کو زما خو دې ټول خوب ګډوډ کړه سپوږمۍ دنیا ته ختلې ومه او زه دې راپاڅولم د سپوږمۍ ته خو دې او نور په سر ولاړ دې زر پاسې کا کارته ته ناوخته کېږي جانو بچے السلام علیکم خان وعلیکم السلام داسې کار به وکړې بچې چې ماښام له کار خلاص کې د خزانې سردار خان له به ورشي هغې نه د اجارې حساب به راواخلي بیا به د پبو ممتاز علي خان له به ورشي د هغې هم سبا نیټه ده بیا به د پورنا ښار امیر غلام صادق په حال به هم ځان پوه کړي واپسی کې ښار کې پپو خان له به زما سلام ورکړي کم پپو خان هغه محمد ذکریا خان د لاورۍ کې ډېر دروند او ډېر ښه خلک دي پپو خان مشهور دی د زړور رور بهادر خورې شریکې ولې اواز کا خپل بهادر رور ته چېرته کوم خوا دې ستا رور اواز کا خپل رور ته جانو تر ننه پورې د پردي عزت سره لوبې کولې خو نن به د هغې ډول کس پوره شي زه به تا د یو ډالۍ په شان رستم ته وړاندې کوم چېرته جانو خو رانغه ته دا سنباله کوو ستاسو او د هغې بدن بس به مونږ وکړو زموږ نه په حلقه کې کریم خان محسوب چې څه وشه خو وشه دا موجد کړه چې جانو حساب جانو خوش و چې خپل مرګ ته پله ده رانږدې شه رسم د بل نه سهام بدلولی شي
دې څه خیال وي نو واپس لاړ شه خان ساواز خرڅوم عزت نه ستا په شان ډېر هم دغسې ویلې شي خبردار چې رانږدې نه شي ولې ورم دې څه خیر که ته خفه کېږې نو زه به لاړ شم शद इंसान पजामा के पट शैताना जानो देना में बच का जानो बच गोले दे हिस्सोक नशी मां दे सौदा कईदा कमकला सौदा करा इंसान चरिखा छुए दे दसों के चक्कर देखे जिंदा
مړې نه کې داسې خلکو خو بنیاد ویسته پکار دي نه ستا په لاسونو کې اسکړې ولګېدې جانو نو ما به د دې دوزخ څوک بار وباسي ما ځان سره بوځه وروره تا وروره دلته زما عزت په خطر کې دی خدای دپاره ما ځان سره بوځه ځه چې ځو الله مالک ته کتې وشي رستم خان او تر نه پاسې سوچ نه کول د کومې بلبلې په تکل کې چې موږ د سره دنګلي وو هماغه رانه همیش لمال رښتیا دې ووایه یار ته خو د نازو په فکر کې ډوب یې او زه د کریم خان سوچ وړم څه مطلب څه وخت مې چې نازو وچتوله نو کریم خان مې د جانو په شک کې ووچلو ډېره ښه خو د جانو په څه کېږي دې فکر مه کوه ستا داد غیب هم ستا د لارې نه ډېر سر لري جانو تږي شوي مو په پکار دی ته دلته ودرېږه زه دله اوس راوړم ها جانو دا هماغه سړی دی چې ما ماشوموالي کې زه د دې ځای نه اوچته کړې یم ماشوموالي کې ته د دې ځای نه اوچته کړې وې او ما ته یاد شي د نن نه څه ډېره موده مخکې زه او زما ماشومه خور دې ځای ته راغلي وو دلته هغه ډېره تږې شوه زه اوبو له لاړم چې واپس راغلم نو هغه ورکه شوه او دلته نه وه خدای خبر چې زما معصومه خور ګلاندامه به کوم ځای کې ګلندامه هغه خو زه یم ګلابه ښایسته خورې لاله ما خو په اسمان غوښتې خو خدای په ځمکه راکړې مردوده دا به اوس زمانه هېڅوک نه چغلاتولی جبار خان ژوند او شراب دواړه څومره عجیبه شی دی دواړه څومره چې زړېږي هومره نشه زیاتېږي څنګه دې پېښه وکړه دا تپوس د خپل زړه نه وکړه څه باتو باتو سره ما سره د هوش خبرې کوه
होशवे होश के होतने खान बोले चिता शराब के लिए आओ तपोस्त जगह के चिता गरीब इंसान इंसान ना कारी गला शब्द तमीजा आओ दे खाने पनशा मसली वनिया सवाल बस को आओ जवाब बेहतर है दनन शल का नमक के यो जालिम इंसान यो देखान पे पटो की मरका او داغه خده داغه په غم کې مړه شوه لورې ډمه شوه او دی در په در خاورې په سر شو اوس ته ووایه چې د هغه ظالم انسان دپاره څه سزا پکار ده هغه وجل پکار دی خان په زندګۍ کې د رښتیا ووایي هغه وجل پکار دی هغه وجل پکار دی هغه وجل پکار دی تاسو خو ویل چې دی مړ کړی بیا څنګه ژوندی دی ما خو مړ کړی خدای خبر چې دی ژوندی څنګه پاتې شو ناپوهه خلک نه زما د ملګرتیا حق لري او نه د ژوند ته د مرګ مېلمه شه دا لمبر دی خپل مرګ ته تیار شه بوډا خدای ته خاطر زما بابا په ګولې مولا زما بابا په ګولې مولا ښځې په وینا دشمن معاف کولو والا همیشه ذلیل کېږي زه جاګیر ده زه د اسمان په نوي جاګیر حکومت کوم او زه به دلته راج کوم راج فرعون هم کړی دی او د دنیا نه شداد هم خالي لاس تللی دی د خپلې وینې دشمنان ستا انجام به د هغوی نه زیات بدتر وي نادانه دنیا ارمانی ده او د ارمانی دنیا نه به ته به هم ارمانی لاړ شې ಪ್ರೇಮಿದ ಕಣ ಶಿ ಪ್ರೇಮಿದ ಕಣ होश के राशा जानू د غیرت په سترګو کې چې اور بل شي بیا ستا غوندې د بې غیرتو په وینو مړ کېږي زه مخې نه مې لږ شه غر د خپل ځای نه نه خوځي بې غیرته که غیرت ته کېنو نه مخکې شه وینې ته مه ګوره البدل اخلا دا دې څه جوړ کړو ستا وینه به هېڅ چېرې بې ځایه نه ځي رستمه
चेकम पागोरम स्तादा हुसन मंदारी दी चेकम पागोरम स्तादा हुसन मंदारी दी शिरीन निब्रा तो ब्यादी शुंगी श्री दी शिरीन